السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست یو بل نوی ولاګ ته. زه دا مهال په تورخم باډر باندې یم، نو کډه مو بار ده. اوس زه ټوکنې جوړوم، هغې نه بعد د ګاډي سکین مو وکړ. اوس به جر پکې وایي په موټر کې، هغې نه بعد به ځو تورخم باندې به موټر راوړو. चीटा कहाँ के हो? इधर क्या करते हो? बैठे ऐसा करना, इधर रोटियां खाई दिया. کم افغانان چې په تورخم باندې اوړي کډې باري، نو اول دې په لنډي کوتل کې ځانو ته ټوکنې جوړې کړي. دغه کیمپ دی د ماجرو په لنډي کوتل کې. ټوکن چې جوړ کړئ تاسو ته بیا په اغوښتلو کې ډېر اساني. دلته تورخم کې دا اوس نوي بلډینګونه جوړ شوي دي. دلته به مخکې ګاډی سکین کوي که دا ماشین خراب و. اوس چې موږ پرې راوختو دا ځای خراب و، مخکې بیا بل سکینر هم شته، بیا یې که نه یې هلته سکین کوي. داسې ټوکن به درکوي په لنډي کوتل کې. تورخم باډر سره دې ځای ته راغلي یو. لامبو کپړې مو هم سره خیرنې شوې، ګرمي هم ده، و به لامبو خوند به وکړي. دوستانو تورخم باډر سره ډېرې ښکلې اوبه روانې دي، ډېرې سړې دي. موږ ګرمي شوې وه او کپړې مو سره خرابې راغلو، ورته ولمبېدې. که تاسو هم چېرته راغلی نو هغه ځای ورته ښکاره کړه. دا ځای دی، دلته بیا ولمبئ ضرور. د الله تعالی په فضل سره د ټوکنو په مرسته ډېر په اسانۍ موږ راواوښتو ښکلي افغانستان ته. دا په تورخم کې د افغان کډوالو کیمپ دی. السلام علیکم دوستانو، ماشاءالله الحمدلله په خیر خیرت سره زه د خپلې کورنۍ سره او د کډې سره د افغانستان مبارکې خاورې ته راواوښتم. چونکې لاره څه ناڅه مشکله وه، د الله پاک ډېر فضل و، په خیر خیرت سره راواوښتو. کله چې موږ تورخم ته راورسېدو، زه خو نه وم خبر د ټوکن نه. بیا څه کسان روان وو، ویې ځو لنډي کوتل کې دا ټوکنې جوړوو، ټوکنې دا پیدا یي، بیا تاسو په لاره تنګوي نه. نو زه هم ورسره لاړم، زنانه مې بوتلې، لنډي کوتل ته ورغلو د ماجرو کیمپ ته. هلته مو د کور په سر هغه ورکوي، ټوکن ورکوي. خو که تاسو چېرته راتلی په تورخم باندې لنډي کوتل ته خامخا ورشئ، هلته خپلې د هر کور په سر ټوکن ورته جوړیږي. که بیا هم په غلطۍ کې تاسو تورخم ته راغلي وئ نو زنانه بوولو ضرورت نشته.
د چا چې فیملی کورنۍ د کورنۍ مشر یې هغه کس دې ځي کورنۍ کې چې څومره کسان یې مشران یې واده یې کړی هغه کس دې ځي بس خپله فیملی دې ورلیکي هغه ته به ټوکن ورکوي د ټوکن یوه فایده دا ده چې تاسو په تورخم کې هېڅ قسمه مسله نه وي بس ډایرکټ به مو اړوي خالي ورته وایي چې موږ سره ټوکن دی کډوال یو ستاسو ته به لاره درکوي بله دا فایده چې دلته راشن هم پې ورکوي نو که ځینې کسان داسې هغو ته مسله چې ماجر کارډونو چکن یې نه وي کړی غواړي چې راواوړي افغانستان ته هغه ته ورشي لنډي کوتل کې دې ورته ووایي کارډونه دې پټ کړي ورته ووایي چې ما سره تذکره ده او ټیم دې هم کم ورته وښیي چې موږ افغانستان کې کم ټیم کېږي ډېر ټیم ونه کېږي نو زه خپله ورغلم ما خپل کارډونه پټ کړل ورته ومې ویل چې زموږ 8 کاله کېږي چې راغلي پاکستان ته ماجر کارډونه نه لرو نو ما نه یې 10 واړه ګوتې ولګولې هېڅ مسله راته رانغله پکې نو هغه کې ګوتو لګول نه مه ډارېږئ هېڅ مسله نشته ټوکن یې چې کله درکړې واپس تورخم ته راشئ ښه په ډاډه سینه باندې په ارامه سره راواوړئ ماجر کارډونه پټ کړئ هلته صرف ټوکن یو تذکرې ورښکاره کوئ تاسو ته به انشاءالله هېڅ مسله نه وي په لاره کې او اوس افغانستان په خاوره کې یو چکن به کوو د چکن نه بعد د ګاډي ماډي پیسې راشنې ماشنې به راکوي زه خو پخپله روان یم کابل ته د بل نوي ولاګ په انتظار اوسئ